دا خبره دا یو شی تاسې قدرمنو مجاهدینو او مسلمانانو په ذهن کې در سره وساتي اسلامي امارت عفو کړې ده د امیر المؤمنین صاحب د عفو احترام پکار دی داسې هم نه د پکار هغه څوک چې په تیر نظام کې وه چې بس یوازې د هغو غندنه د هغو تخریب د هغو تحقیر دا مناسبه نه ده هغه څوک چې د کفارو سره خوښ وه د کفارو غلامانو بیرته ولاړه د کفارو په لمنو کې ځانونه ور واچول دا څوک چې دلته تا ته پاته دي د دې ستا سره ګزاره کوي ستا په کلي وطن کې اوسېږي نو خو د دې مطلب دا دی چې ستا په نظام باندې راضي دي په اسلامي امارت راضي دي دلته ژوند خوښ دی ستا اطاعت یې خوښ دی نو د دغه خلکو تحقیر او سپکاوی مه کوئ دا خلک بې ځایه مه ځوروئ پرېږدئ چې د دې د اسلامي نظام په چتر کې ګزاره وکړي چې بیا محتاجې ته مجبوره کوو چې بیرته یې کډې ته مجبوره کوو یا ایران ته ځي یا بل ملک ته ځي یا بل ملک ته ځي دا خو یې بیرته خلک زما او ستا په مقابل کې جوړوي نو خو بیرته ځان ته سرخوږی جوړو نو کوشش وکړئ هغه خلک چې عفو ورته سوی ده د امیر المؤمنین صاحب د عفو احترام وکړي در مخه الله جل جلاله په دې وکلم کړي وو فقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم د قتل امر درته متوجه وو اوس دا امر درته متوجه دی فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلهم فإخوانکم فی الدین الله پاک وایي چې کله اسلام او ایمان ته راله بیا مه ښوروه او بیا ستا ورور دی نو چې اوس الله پاک ستا ورور بولي بیا ولې ته وروره داسې کوې چې زړه عقده دې ورسره پاللې ده ستا دښمني خو ټول د الله تعالی د دین په خاطر وه چې اوس الله جل جلاله دین قایم کړي اعلی د کلمت الله راله او دی هم پر تیرو کړنو باندې پښیمانه دی نور په کار نه دی چې موږ تاسې د خلکو ته تکلیف ورکړو